السلام علیکم دوستانو. خلک حق حیران دي چې د انډیا او د پاکستان د دې کچن او اشپزخانې د جنگ په باره کې اخري اپډیټ څه دي. نو اخري اپډیټ دا دی که نه چې اصل کې خو د بمونو د تیرو او د ایټم بمو جنګونه خو نه کېږي. دا خو هسې دوپړې ولي او دا ګازونه او دغه ایټم بمې او دا بمونه او راکټونه او تمانچې ښکته پورته کوي. نو د دې جنګ خو نه کېږي او ما خو یې ولمه تړی چې دا خلک د جنګ والا نه دي. نو دویمه خبره داسې ده چې د میډیا او د تجارت د دې جنگ دی. نو زما په خیال چې په دې کې خو انډیا بریا لاسې ته وړې ده، یعنې دې د میدان ګټلی دی. هغې په باره کې به درته زه ویمه چې ولې. ګوره، یوله خبره خو یې دا ده چې انډیا پرې خپلې اوبه بندې کړي دي. دویمه خبره دا ده چې تجارت یې ورسره مکمل بند کړی دی. درېیمه خبره دا ده چې مکمل دغه د پاکستان د چینل یوټیوب چینل او دغه نیوز او دا شیونه ټي ویګان دا ټول مکمل په انډیا کې بند شول. د درې او څلورم چې دا دی که نه چې ټول پاکستانیان د انډیا نه وشړل دی. څلور او پنځم یې دا دی چې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د بواسیر په مرض باندې اخته شوی دی. او دا ته نو دی پنځه. نو پاکستان دې خواته دا کړي دي په بدل کې چې د انډیا جازونه د خپلې اوې په لاره باندې نه پرېږدي چې افغانستان، روسیې، تاجکستان، ازبکستان ته او داسې انګلند سفر وي که نه. دا په انډیا د چې دا لاره چې ده دا نږدې ده، یعنې یوروپ ته چې راځي دا لاره انډیا جازونو ته یا دې تغې ته نږدې ده چې په دې باندې لنډ سفر وکړي. نو صرف پاکستان دې دا کړي دي بس. نو پاکستان ته هم اجازه نشته چې د هغې په لاره باندې لاړ شي. نو شپږ نو هغې د شپږ نمبر یې وړي دي او دې د یو نمبر وړی دی. نو سیریز چې دی که نه شپږ یو دی. نو تاسو پوهېږئ چې میدان چا ګټلی دی. ومن الله توفیق او ډکې